ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. او دی الله تعالی په یار کې په وجل شوی کسونه باندې هیڅ کله د مړي ګمان ما کوا بلکې هغه ژوندۍ دي د خپل رب په نس هغه ته رزق ورکول کیږي. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په دې حال کې چې ډېر خوشاله دي په هغه شی باندې چې الله تعالی دوی ته د خپل فضل نور کړی دی او د هغه کسونه په باره کې ډېر خوشالیږي چې د دوی نه وروسته دوی پسې لا نه دي ورسېدلي دا چې په دې باندې هېڅ ویره نشته او نه دی غمژن کیږي. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ډېر خوشالیږي د الله تعالی له طرفه په نعمت او فضل سره او په دې چې بېشک الله تعالی د مؤمنانو اجر نه ضایع. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هغه کسان چې د الله تعالی او د رسول حکم یې ومنه وروسته له دې چې دوی ته زخم هم رسېدلی و په دې کې د هغه کسانو دپاره چې نیکي یې کړې ده او پرهېزګاره شوي دي بیخي لوی اجر دی.